شپږ زره کاله پخوا شپږ زره کاله کېږي چې سړي د سړو په وژلو لګیا دي. اسمان هر کله د زنبق د ګلونو او ښایستو مرغیو د ځالو په صورت خپل استازي راستوي چې دوی د صلح او محبت خواته راوبولي. مګر دغه د مینې پیغامونه د خلکو د زړونو څخه د لیونتوب اثر نه وړي. له ډېره وخته د ځمکې د خلکو زوروره مینه له وژنو او وینو تویولو سره پیدا شوې ده. ډېره موده کېږي چې د ملتونو خوږه او جذابه موسیقي د جنګ او جګړې ساز او سرود دی. ډېر وخت دی چې افتخار د ویرونکي قفس کې بڼه پیدا کړې ده چې په دیو هیکل عرابه په لاره تیریږي او ښځې نران لوی او واړه د پښو لاندې چیتوي. اوس زموږ سعادت او نیکبختي د ډېرې مشکل پسندۍ څخه کار اخلي او هغه وخت یې وچوالی غوړېدلی وي چې خلک ووایي زو ځانونه وژنو. اوس باید د سعادت ګټلو لپاره د جنګ نغره وډنګېږي. هر چیرته د پولادو برخ په چلیدو دی. په هر ځای کې د بلو لمبو لوخړې پورته کېږي. هغه خلک چې ډلې ډلې د خلکو د وژلو لپاره د جنګ میدان ته روان دي د خپلو تورو شپو د روڼولو لپاره د توپونو د خلو لمبو ته ضرورت لري. دا ټول کارونه یوازې د قومونو د مشرانو د جهطلبۍ لپاره دي. هغوی لا په موږ باندې خاورې نه وي اړولې چې زموږ په قبرونو باندې د دوستۍ معاهدې کوي. ځناور او مرغان لا د جنګ په میدان کې زموږ په وینو او هډوکو پسې ګرځي او دغه عقایان یو له بله سلامونه او احترامونه مبادله کوي. زموږ په نننۍ دنیا کې هیڅ ملت نه غواړي چې یو بل ملت خپل ګاونډ وویني. هغه کسان چې د دوی د حکومت دوام زموږ د حماقت نتیجه ده هره ورځ د قهر او کینې احساس زموږ په روح کې تقویه کوي او هغه اور ته لمن وهي چې دوی په خپله بل کړی دی. ښایي چې له یو سیوري لاندې آرام کېناستل، د یوې چینې خوږې اوبه څښل، له یوې ګڼې او ګوړې ونې لاندې له خپلو رویاو سره مشغوله خوند او لذت ولري. مګر د نن ورځې انسان له دې ټولو خوندونو نه زیات خوند د خپلو وروڼو په وژنه کې مومي. هغه وخت چې سپي د چاو د رڼا پیغام جهان ته راوړي، هغه وخت چې د سهار مارغه نغمه سرای کوي، دغه جګړه مار انسان د وژلو او وینو تویولو په فکر کې وي او د کینې نه کار اخلي.